السلام علیکم ګرانو دوستانو انشاءالله چې تاسو به ټول روغ جوړ آرام اوسئ. بیا هم ستاسو دوست ستاسو ملګری لطیف مهربان یم د یو نوي ویډیو سره. نننۍ ویډیو چې دی د موږ او تاسو ګرانو ملګرو د فیسبوک د یو فیچر چې موږ او تاسو ډېر نومونه اورېدلي په نامه د پوک دی. صحیح دی. خو تر هر څه دمخه تاسو نه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زما د هر نوي ویډیو نه چې زه اپلوډوم په وخت سره به خبر شئ او ورنه استفاده وکړئ یا ګټه ورنه واخلئ. او دوم دا هیله چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ، ولې زه چې هر ویډیو نوی اپلوډوم هغه خپل فیسبوک حتما د هغه لینک شیر کوم. صحیح دی چې تاسو ته په وخت سره هغه لینک درسي او تاسو ورنه ګټه پورته کوئ. ګرانو دوستانو نن چې راځو یو فیچر د فیسبوک دی په نامه دی پوک. صحیح شو څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل اول کې وویلې. اول دې ته راځو چې موږ له پوک نه څنګه استفاده کوی سو. له پوک نه استفاده ډېره اسانه ده. هر یو ملګری چې تاسو وي د هغه پروفایل ته به ځئ. صحیح شو. دلته به نوم سرچ کوئ، پروفایل ته به یې ځئ، دلته به راځئ میسج سنګ ته. صحیح شو. میسج سنګ ته چې راغلی اولنی اپشن چې دی په نامه د پوک دی، دا به پوک کوئ، هغه نفر ته پوک ورځي او هغه خبرېږي چې تاسو هغه پوک. اوس دې ته راځو چې پوک څه شي لپاره استفاده کیږي او موږ افغانستان کې د پوک باره کې څه فکر کوو چې پوک د څه لپاره دی. اول پوک له څه لپاره استفاده کیږي، یعنی دا ولې جوړ شوی پوک، ولې دوی د فیچر اډ کړی فیسبوک کې. پوک دې لپاره استفاده کیږي فرض کړئ که تاسو کوم ملګری تاسو غواړئ چې خبر چې هغه آنلاین دی که نه دی، تاسو هغه پوک کوئ چې پوک هغه ته ډېر داسې مستقیما ډېر زر میسج ورځي، نوټیفیکیشن غوندې ورځي چې احمد فرض کړئ که تاسو احمد یې غواړئ محمود پوک کړئ، نو یعنې هغه ته به یې ښیي چې احمد تاسو پوک کړی یې. صحیح شو. دوم د دې ګټه دې لپاره استفاده کیږي فرض کړئ که یو نفر تاسو سره واده کړی وي او هغه خبره تېره شوې وي، تاسو هغه غواړئ پوک کړئ چې هغه باخبر شي، یعنې چې کوم واده یې تاسو سره کړی هغه واده ور په یاد سي. دریم که تاسو له چا سره غواړئ شوخي وکړئ یا ټوکې وکړئ تاسو یې پوک کوئ. صحیح شو. یعنې هغه ته غواړئ چې ورته وایئ چې وروره ویښ یې که ویده یې، دغسې یو معنا ورکوي پوک. پوه شوې. اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې موږ خلک متاسفانه پوک باره کې څه فکر کوي. افغانستان کې موږ ډېری ملګري که چیرې د هغوی میسجونه بلاک سي، فرض که احمد محمود ته میسج نشي لګی نو احمد فیسبوک کې پوسټ کوي چې ملګرو د ما میسجونه بلاک شوي، تاسو مهرباني وکړئ ما پوک کړئ. یا دوی په 40 ساعتو کې د 100 یا 200 یا 300 نه زیات فرینډ ریکویسټ لګلي وي، هلته هغوی چې بلاک شوی د ما فرینډ ریکویسټ بلاک شوی، تاسو ملګرو زر ما پوک کړئ چې د ما فرینډ ریکویسټ بیرته راته ان بلاک شي یا اکټیو شي یا فعال شي بیرته. صحیح دی. دریم ګرانو ملګرو که اکثره وخت کې موږ ملګرو سره داسې کېږي چې پوسټ بلاک کېږي. صحیح شو. هغوی تھرډ پارټي یا د نور خلکو کانټینټ یا مواد واخلي په خپل فیسبوکو کې شیر کوي، هغه فیسبوک اتومات پیژني هغه، نو هغه واخلي بلاک یې کړي، نو هغوی به پوسټ کوي فیسبوک کې یا ملګرو ته زنګونه وایي یا بل کار کوي چې زر شئ زه ما پوک کوي، ولې د ما میسیج یا هم پوسټ او یا هم فرینډ ریکویسټ بلاک شوی دی، چې داسې نه دی ګرانو ملګرو. پوه شوئ. پوک د میسجو بلاک، د فرینډ ریکویسټ بلاک یا هم د پوسټ بلاک مربوط نه کیږي. پوک یو کویک یا یو زر نوټیفیکیشن دی چې تاسو یې چاته لیږئ، هغه دپاره پکارېږي. صحیح شو. غواړئ که پوه شئ چې څوک آنلاین دی، غواړئ که چاته خپل واده ور په یادوئ، او غواړئ چې په دې باره کې پوه شئ چې یو نفر آیا ویښ دی ویده دی څنګه دی. پوه شئ. دې باره کې تاسو غواړئ معلومات وکړئ، تاسو نفر مستقیما پوک کوئ، هغه ته نوټیفیکیشن ورځي چې احمد پوک کړي. صحیح شو. یا تاسو ملګری دی او څوک چې دی نوم لري هماغه تاسو که پوک کړي درته نوم یې ښیي چې دغه نفر تاسو پوک کړی. صحیح دی. پوک، فرینډ ریکویسټ، میسیج بلاکیج او پوسټ بلاک مربوط نه کیږي. هغه چې بلاک شي هغه ټول 72 ساعته وخت لري. صحیح دی. 72 ساعته بعد بیرته هغه درته فیسبوک خپله خلاصوي، بعضې وخت یو میاشت هم درته بلاک کوي. صحیح دی. یو میاشت هم درته بلاک کوي، هغه چې وخت یې پوره شي بیرته خپله هغه درته خلاصیږي. نو ګرانو ملګرو انشاءالله دغه و د ما لږ، البته ما لږ معلومات د پوک باره کې، تاسو هم که بیا هم غواړئ چې نور معلومات د پوک باره کې واخلئ، تاسو کولی شئ فیسبوک ته ولاړ شئ، فیسبوک هیلپ کې ولیکئ چې پوک، نو تاسو ته ډېر معلومات د پوک باره کې درکوي چې پوک څه شي لپاره استفاده کیږي، پوک ولې مونږ اډ کړی، پوک نه تاسو څنګه ګټه اخیستی شئ. صحیح شو. نو په دې امید ګرانو ملګرو چې تاسو د پوک باره کې لږ معلومات اخیستي وي، او په آخر کې بیا له تاسو مخکې ځان تاسو نه خدای پاماني وکړم، هیله کوم چې فیسبوک صفحه مې لایک کړئ. او یو بل ریکویسټ له تاسو نه چې بل ویډیو کې ما تاسو نه کړی چې ما نوی چینل په نامه د پلس ټي وي. صحیح شو. دې کې زه معلومات شریکوم، تخنیکي معلومات، صحي معلومات، نور په
په دنیا کې کوم جالب یا عجب یا کوم جالب ساختمان یا کوم بل شی جوړیږي هغه باره کې تاسو ته مکمل معلومات زه درکوم. نو له تاسو نه هیله کوم چې زما دغه پلس ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ او دې لینک به تاسو څنګه پیدا کړئ. دې لینک ډېر اسانه دی. زه درته وایم چې دا دلته ما د لطیف مهربان په فیچر چینل کې اډ دی. یوازې دلته سبسکرایب باندې کلیک وکړئ، تاسو څه شی سبسکرایب وکړئ. صحیح شو؟ نو تر راتلونکي ویډیو پورې تاسو ټول ملګري په لوی خدای پاک سپارم. ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.